د کور، جایداد او د رزق د پراخۍ دپاره یو ډیره اسانه وظیفه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمندو، نن درته د قرآن مجید یو وړوکی غوندې آیات ښیم او د هغې درته ډیر زیات فواید ښیم. کوم یو انسان چې د قرآن مجید دا وړوکی آیات تلاوت کوي، الله جل جلاله به هغه ته چې د هغه کم قسم ارمان وي او کم قسم حاجت وي، الله جل جلاله به دغه تمام ارمانونه او تمام حاجتونه پوره کړي. خصوصا د هغې بې کوره خلکو دپاره دا وظیفه ډیره زیاته مفید ده. د چا چې خپل کورونه نه وي، د پردو کورونو کې اوسیږي یا دوی د کرې په کورونو کې اوسیږي، نو کم انسان چې د بل انسان همسایه جوړ شي، نو هغه انسان په دې انسان باندې انتهایی ظلم کوي، ډیر زیات جبر پې باندې کوي او د ظلم انتها پې باندې کوي. دغه وروڼه او خویندې چې د نورو خلکو همسایه وي، که هغه وروڼه او خویندې د قرآن مجید د دې آیات وظیفه شروع وکړي، نو زر تر زره به الله تعالی د مخلوق د غلامۍ نه خلاص کړي او زر تر زره به الله جل شانه دوی ته یو خپل کور بوله ورکړي او خپل کور هغه به د دوی چې دی د خپل ملکیت به وي. د خلکو د همسایه‌توب او د غلامۍ نه به الله جل شانه خلاص کړي. یو انسان د هغه ډېر زیات غریب دی، غریبي د هغه انتها ته رسېدلی ده. که هغه دا خبره هغه ته دا خبره منظري چې ما دې الله جل شانه مالداره کړي، د دغې وروڼو دپاره او د دغې خویندو دپاره هم د قرآن مجید د دې آیات د وظیفه کوم چې د سورة اعراف آیات نمبر 10 دی، د دې وظیفه دغه آیات مبارک درته وسویم. قرآن مجید کې ډېر زیات په اسانه پیدا کولی شي. آیات هم درته ویم او د آیات مبارک چې دا په قرآن مجید کې په سورة اعراف کې کم نمبر آیات دی، نو خپله به قرآن مجید په کور کې کولو کې او دلته کې دا خبرې اورې، نو چې کم ځای درته ښیم همغه ځای راواړوې، نو په اسانه باندې به تاسو ته میلوس شي. نو که یو انسان ډېر زیات غریب وي او د غریبۍ نه ډېر سخت تنګ راغلي، لکه بعضې ډېر خلک دي هغوی د غریبۍ د وجې نه خودکشي وکړي. ولې؟ بس د هغوی بچي ډېر وي او د رزق د کمې پریشانۍ چې وي، نو پریشانۍ د لاسه ډېر انتخایي غمګین وي هر وخت د هغې د وجې نه دوی اکثر دپاره خودکشي وکړي او خپل ځان مړ کړي. لیکن نن هغه غریبانان او هغه بې کوره خلکه چې هغوی د بل کسانو د نورو خلکو همسایه جوړ شوي وي، نو هغوی د قرآن مجید د دې آیات د وظیفه شروع کړي، الله به د هغوی د غلامۍ نه خلاص کړي او خپل کور د خپل جایداد مالک به کړي. او که غریبانان خلک وي د هغوی کور شته لیکن غریب دی، نو د دې آیات مبارک په برکت سره به الله جل شانه مالداره کړي او جایداد مال دولت به ورته رب العالمین ډېر زیات ورکړي. او که یو مالداره انسان د دې آیات مبارک وظیفه شروع وکړي، نو هغه مالدار انسان به الله تعالی نور مالامال کړي او الله جل شانه به په دې مال دولت پراپرټۍ جایداد کې ښه ډېر برکت واچوي. او یا یو انسان دی د هغه روزي هغه مکمل لنډه تنګه ده، کله کله داسې وشي چې آمدني کور ته لږه راځي او د کور افراد ډېر وي، دې د وجې نه هر یو کس ته په وافر مقدار کې روزي نه رسي. او بعضې کورونه داسې چې هغې کې کله خلک خوراک وکړي، نو د پاسېدو په وخت کې داسې الفاظ ادا کړي وي نه اوږې شو نه ماړه شو. نو د بعضې خلکو دا روزي ډېره زیاته لنډه تنګي، هغه د هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ، لیکن د هغې نه مخکې یو څو اصول دي چې په دې باندې عمل وکړئ. که دا اصول په تاسو کې وي، نو انشاءالله روزي به الله جل شانه داسې پراخه کړي چې د څلورو واړو طرفو نه به ستاسو کور ته دا روزي د باران په رنګ راورېږي. د ټولو اول په کم یو کور کې چې دا رزق وي او هغه پکې لنډ تنګ وي،
د هغې غټه وجه دا چې موږ په کورونو کې جدا خوراکونه کوو. یو څو صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغلل او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته وی انا ناکل ولا نشبع، وی مونږ خوراک کوو لیکن مړیږو نه، چې دا څه وجه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل کیدای شي تاسو جدا جدا خوراکونه کوئ؟ صحابه کرام ورته وی او د الله رسوله مونږ جدا جدا خوراکونه کوو. وی ښځه تاسو یو ځای خوراک کوئ، په یو ځای خوراک کې برکت وي. نو د ټولو اول به په دې باندې عمل وکړي چې خوراک په شریکه باندې کوئ، داسې نه چې یو په یو ځای کې ناستي بل ځای بلکې کله چې خوراک کوئ لږ خوراک وي او که ډېر خوراک وي نو تاسو د خوراک چې دی هغه په شریکه باندې کوئ. دویمه خبره چې کله په شریکه باندې خوراک کولو نو هر انسان دی د خپل مخې نه خوراک کوي، د میز نه د خوراک نه کوي. ځکه په یو موقع باندې نبی علیه السلام تقریبا حضرت انس رضی الله عنه ته تعلیم ورکولو چې د میز نه مه خوره، ځکه چې په دې میز کې برکت نازلیږي. نو تاسو به د سیډونو نه خوراک کوئ، د خپل اړخ نه به خوراک کوئ، دغو نه به نه کوئ میز نه. بله خبره چې کلم خوراک ته کینئ دا د رزق د برکت اسباب درته ښیم. بله خبره چې کلم تاسو روټۍ ته کینئ هر څه ته کینئ د هغې نه مخکې ښه طریقه دا ده چې دا ګسه خپه دا تاسو راماته کوئ دې باندې کینئ او دا ښه خپه ځان ته ودروئ او په دریو ګوتو باندې خوراک کوئ او د خوراک نه مخکې دا دعا خامخا وایئ بسم الله وعلى برکت الله، دا دعا لازما وایي. او چې کله خوراک ختم شي د هغې نه پس دا دعا وایي الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اسانې دعاګانې دي هر چاته یادې دي. نو په شریکه باندې خوراک کوئ، د خپلې مخې نه خوراک کوئ او دا کومه طریقه مې درته وښوله په دغې طریقې سره خوراک کوئ. او بل د دې آیات مبارک ذکر او د دې آیات مبارک چې دا کومه وظیفه ده نو دا شروع وکړي. تاسو بیا په لږ وخت کې دننه وګورئ چې الله جل جلاله تاسو سره څنګه د غیبو نه امداد کوي. نو که چېرته کې ته د ستا روزي لنډه تنګوي الله جل جلاله به دې د دې عمل او د دې وظیفې په برکت سره روزي ډېره زیاته پراخه کړي. طریقې درته ښیم، آیات هم درته ویم. او که د ستا چېرته کور نه وي نو الله جل شانه به د خپل کور درکړي. که چېرته پردي امسایې د هغوی امسایتوب نه به د الله جل شانه خلاص کړي. او یا ته چېرته کې مسافر یې خو لیکن د ستا سره سامان وغیره نشته د سفر، نو د هغې سامانو او د هغې اسباب د برابرېدو دپاره هم دا وظیفه کولی شي. نو راځي د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم، ډېره زیات اسانه طریقه ده. د ټولو اول دغه آیات مبارک ګورئ. قرآن مجید کې پارا نمبر 8 دا کلو کې سورت اعراف پکې راواړوئ او سورت اعراف کې آیات نمبر 10. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. دغه آیات مبارک روزانه پابندۍ سره په یو مقرر وخت کې که د سحرې وي که د ماسپښینې وي که د مازدیګرې وي او که د ماښام یا د ماسخوتن، لیکن چې کوم وخت کې شروع وکړه نو بیا په کار دی چې په همغه وخت کې وي. خصوصا د ماسخوتن وخت ولې ډېر زیات مناسب دی. دغه ټیم کې هر سړی وزګاري نو که د ماسخوتن په وخت کې مې کولو نو ډېر زیات مناسب ټیم دی. دا کوم آیات چې مې درته وی دغه آیات مبارک به 100 او 50 کرته روزانه وایي چې تر څو پورې تاسو مقصد حاصل شوی نه وي، یعنی چې د کوم مقصد دپاره تاسو دغه آیات مبارک وایي چې هغه مقصد هم تر څو پورې حاصل شوی نه وي نو دا آیات مبارک تلاوت تاسو کوئ. انشاءالله د الله رحمت ډېر زیات لوی دی. لږې ورځې به لا تېرې نه چې د الله د رحمت دروازې به تاسو ته کلوز شي او په ډېرو لږو ورځو کې به الله جل شانه تاسو ټول مالداره کړي. که چېرته کې کور هم نه الله جل شانه به دله کور درکړي او که روزي دې پراخه نه وي نو الله جل شانه به د روزي پراخه کړي.
نو یو ډیره زبردست او ډیره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوده، بالکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې نه مکمل پیدا اخیستی شي.